د دواو وارداتو کمول د دې باعث وله چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړي. د درملو داخلي فابریکې پیاوړې شوي او بازارونو ته د بهرنیو درملو پر ځای اوس زموږ خپل تولید شوي درمل عریضه کېږي چې د هیوادوالو تقاضا ته په ښه توګه ځواب وایي. نه مو ولس د پخوا په څېر نورو ته محتاج دی او نه مو اسعار د پخوا په څېر له هېواده څخه بهر دي. له بلې خوا ډېرو هېوادوالو ته په کور دننه کاري فرصتونه ایجاد شوي، د اسعارو د وتلو مخه نیول شوې ده او داخلي پانګونې ورسره غوړېدلې دي چې دا د ملي اقتصاد د ودې او پراختیا په برخه کې مهم رول لوبوي.